راخویږي او هیڅ اطمینان په دې غره باندې کول پکار نه دي. همدلته پکې ځوانان اوبو ویوړل، شهیدان سول پکې. ترافیک څوک نشته چې دې ته لارښوونه وکړي چې مه راځئ. خلک پکې زخمیان سول، خلک پکې شهید سو، یو نفر پکې شهید سو. څونه وخت کېږي دا لاره بنده شوې ده؟ په دې کې انفجارونه وکړل، دا سړک تقریبا 14 ورځې بند و. بسته فامیلونه تباه شوي دي دلته. د بخښونکي او مهربان آزاد په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسي او د هېواد دغه باراني شپې او ورځې د خپلو کورنیو سره په خوښۍ او خوشحالۍ باندې تېرې کوي. نن موږ د کابل جلال آباد لوی لارې ته راغلي یو. دا سیمه د تنګي غارو سیمه ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په تېرو کلو کې هم دغه سیمه د غر د ښویېدلو له امله وار په وار تړل شوې ده او دا اوس بیا هم د ترافیکو پر مخ باندې یو ځل بیا تړل شوې ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هېواد کې د شدیدو بارانونو سلسله شروع ده. د دې ترڅنګ تېره شپه هم یوې درنې او زورورې زلزلې کابل او همداشان نور ولایتونه د هېواد ولړزول او دغه غر هم د دې زلزلې له امله نړېدلی دی او لاره یې په بشپړ ډول باندې بنده کړې. لکه څنګه چې تاسو ګورئ اوس هم د دغه غره څخه تیږې راښویږي او دغه لاره یې په جدي ډول باندې تړلې ده. تاسو کتلی شئ چې اوس هم دغه تیږې له غره څخه راښویږي. موږ چې کله هم دلته راتلو نو د ترافیکو پولیسو دغه لاره تړلې وه تر څو پورې هغه موټر چې د دې سړک څخه د تېرېدو او راتېرېدو لپاره ګټه اخلي او یا د ترانزیت لپاره د دې لارې څخه ګټه اخلي هغوی منې کړي تر څو پورې له ستونزو سره په دې لاره کې مخامخ نشي. تېره ورځ هم چې د لومړي ځل لپاره دغه غر راوښویېده زموږ ډېری هېوادوال پکې زخمیان شو او هغوی ته پکې زیان ورسېده. ځینو موټر هم سیند ته د غر د ښویېدلو له امله غورځېدلي وو. زه چې اوس فعلا په کومه ساحه کې ولاړ یم دا یو احتیاطي سړک و چې د دغه غره ښویېدلو له امله تېر کال د اسلامي امارت د منصوبینو او همداشان د ترافیکو د فوایدامي وزارت له لوري البته دغه احتیاطي سړک جوړ شوی او چون سیلابونه ډیر دي، بارانونه ډیر ووردل په سیمه کې، دغه لاره کاملا اوس د سیلابونو د خطر سره مخه ده. او دغه سړک چې تاسو ګورئ کوم چې فرعي سړک و او یو پل چې اوس پې موږ همدا شیبه راتېر شو دا یوه احتیاطي لاره وه. کله به چې دغه لاره عمومي سړک بندېده نو له هغې وروسته به زموږ هغه هېوادوال چې مشرقي ته تلل او همداشان د هغې ځای څخه به راتلل کابل ته او یا به د ترانزیت لپاره له دغه لارې څخه ګټه اخیستله هغوی به له دغه احتیاطي لارې څخه ګټه اخیستله. خو اوس چې تاسو ګورئ په دغه سړک باندې سیند ورختلی دی او سیند دغه لاره هم له منځه وړې ده او دا لاره هم د تګ راتګ لپاره نه استفاده کېږي. د اسلامي امارت له لوري څه موده وړاندې یو ځل بیا اعلان وشو چې هغه لاره چې د دغې لارې د بدیل په توګه باندې جوړه شوې وه هغوی باندې هم کار په چټکۍ سره روان دی. خو په اوس وخت کې له دغې لارې څخه د تګ راتګ لپاره استفاده کېدله تر څو پورې مسافر هم خپل سیمو ته او ځایونو ته ځان ورسوي او همداشان له هغه هېوادوال چې د تجارت په برخه کې کار کوي او دغه لاره چې یوه ترانزیټي لاره ګڼل کېږي او یو له ډېرو خطرناکو لارو څخه د هېواد شمیرل کېږي دغه لاره په اوس وختو کې تړل شوې ده او هغه هېوادوال چې غواړي د دغې لارې څخه تګ راتګ وکړي هیله مو دا ده چې دوی دې له احتیاط څخه کار واخلي له هغه منصوبینو څخه چې دغه لاره کې موجود دی او د اسلامي امارت او همداشان د فوایدامي وزارت او د ترافیکو د ریاست له لوري دلته کوم پولیس درول شي د هغې ټولو لارښوونو ته دې توجه وکړي او هیله مو دا ده چې له دغې لارې څخه د تګ راتګ څخه مخنیوی وکړي او په اوس وخت کې دغه لاره د ګټې اخیستنې لپاره مناسب نه ده.
زه هم دغلته یو دوه هیوادوال ګورم چون په ساحه کې هیڅوک هم موجود نشته او موټر هم د اوس لپاره د ترافیکو لخوا درول شوي دي او دوی ته اجازه نه ورکوي خو دلته زموږ یو دوه هیوادوال له ما سره ولاړ دي له دوی سره به خبرې کوو چې دغه لاره څه وخت تړل شوې او کله دغه غرق ښویندنه رامنځته السلام علیکم وروره څنګه یې ښې کراري ده نوم دې څه شی دی نوم مشال ته هم سړی مش کاکا سلام علیکم ژوند په خیر تېرېږي شکر د خدای رحم بهراني شپې او ورځې څنګه تېرېږي ولا ډېر په مشکلات کې وروره ډېر د کوم ځای تمدې ژئ نه دلته په اخوا ته مخکې یو خو داسې ځو جلال آباد خوا ته اوس خو نه سو فی الحال دلته په څه کاروبار باندې مصروف یې بس خو غریبي ده څه به وکړو څه به وکړو ته څنګه کاکا ته جوړې په خیر کراري صحت دې ښه ده شکر ته د د کوم ځای اوسېدونکی کاکا زه د همدې پل چرخې یم جلال آباد ته ډېر نه مې پاسه خوا کور د دې دروازې سره ښه دلته اوسېږئ و. څونه وخت کېږي کاکا ګورو چې اوس بیخي موټر دلته موجود نه څونه وخت کېږي دا لاره بنده شوې ده تېر کال هم دغه لاره څو وارې بنده شوه بالکل بنده سوه تېر کال هم بنده سوه او اوس خو دا دوه درې ورځې کېږي چې لاره بنده ده وروره ګوله دلته یې موټر ووکل حتی یو پلونر یې ووکړ سیند ته خطا سو خلک پکې زخمیان سول خلک پکې شهید سو یو نفر پکې شهید سو او یو رشکه یې ووکله یوه ټوډي یې ووکله لاندې سیند ته یې راوغورځوله نو دا لاره ډېره سخته لاره ده هېوادوالو نه میله کېږي هغه د تیږې راغلې نورې هغه دی تیږې راغلې تیږې راغلې کامره ورته ونیسه دا اوس هم درنو لیدونکو لکه تاسو څنګه ګورئ اوس هم دغه غر راښویږي او هېڅ اطمینان په دې غره باندې کول په کار نه دي ځکه هېڅ د ډاډ وړ نه ده دا غر همیشه د څون بارانونه کاکا ډېر ورېدلي دي نو غر ټول وروز شوی دی داسې دا غر داسې سوی یا ورته د الله په حکم سره لکه بامی اټوم سه پکې الوتی دا غر یې اخیستی ده داسې ټخورې یې کړی ده داسې باران کېږي نو حتما دا اوبه ورځي دې درزو کې لږ احتیاط هم کول پکار دي ځکه چې دغه ساحه اوس وختو کې ډېره خطرناکه ده سیلاب هم که وګورو کاکا دغه احتیاطي لاره چې اوس وګورو موږ پکې ولاړ یو که نه دغه لاره هم سیلاب پرې راوښته دی دا خو ډېره ښه ښایسته لاره وه بس بعضې وخت کې به تیږې راغلې دلته به د خلکو دا لاره دلته بنده کړل دا موټر به داسې راواوښتېدل ښه په پیغامه زړه به تلل اوس د بارانو له وجې نه سیلابونه ځکه زیات راغلل بارانو دا لاره هم خرابه کړه وینې سیند پرې راوښتی ده او سړک یې لاندې کړی ده اوس د موټر امکانات نشته چې لاړ شي دا سړک کله داسې شو دغه غر راښویدنه کله شروع شوې ده څومره وخت کېږي پروس کال دا شروع شو که نه په تېرو کلو کې هم دا شی و دا ځای نه دا خو مخکې کلو کې هم راته دا غر هم داسې خو پروسه کال یې بیا داسې چالو سه بیخي اضافه راغی داسې لاره داسې تیږې راغلې دلته غټ غټ کمرونه راغلل په دې کې انفجارونه وکړل دا سړک تقریبا 14 ورځې بند و او 14 ورځې دا لاره بیخي بنده وه قطعي تګ و راتګ پرې نه کوو بیا خیر دی چې دا ماشینکاران ولا دا چا چې کار دلته کوو پوه سې دې بېچارهګانو انفجارونه پکې وکړل برمې پکې ووکړلې دا لاره یې خوښه کړه خو بیا هم یوه تیږه راتلله خو چې باران نه و که مشکل نه و سړک خوښ و تګ و راتګ دواړه طرف ته خلکو کول او اوس باران ده اوس نو بیا تیږې راشورې سوي دي دا نن 4مه ورځ ده چې تیږې راځي او لاره سوچه بنده ده مکمل کاکا مونږ چې د دې لارې نه کله هم تګ راتګ کوو دلته مونږ لیده چې ماشینونه ولاړو او دغه کرش ماشینونه ولاړو په جمهوریت زمان کې هم مونږ چې کته دغه ماشینونو کار کوو همیشه به یې تیږې ماتولې ستاسې په نظر باندې دا د همغو تیږو د وړلو لامل ده چې دا غر داسې راښویږي دا غر یې خراب کړه که نه بل علت یې هم کیدای شي یاره نو دا خو تقدیرات د پروردګار ده خو یو علت یې دا هم کېدلی شي که نه ځکه چې دا تیږې ویې وړلې نو دا غر کېناسته دا غر له پخوا نه څه مرض پرې لګېدلی و له پخوا نه دا غر ناست و پخوا بس یوه شګه هم راکولې سوه وینې دغه تیږې خو وینئ په دغه تیږو به اوچته په موټر لګېدل بیا د خلکو کې کار شروع که بیا یې لږ دا غر مخکې که هغه تیږې میږې دا 8 کاله مخکې نه راتللې پوه نو مګر بیا پروس کال راایسته نو غر ده نو بس اوس چې ګورو قدرت را روان ده هغه د دې لپاره چې دغه تیږې لرې شي قرارداد ورکول شوی دی ځینې شرکتونو چې دغه تیږې ماتې کړي او دې ځای نه انتقال کړي تر څو پورې دا غر هم لږ ذره راکم شي تر څو پورې خطر کم شي څنګه د دې کارونه څنګه روان دي اوس کار کوي که نه د دې د خطر له امله دغه کار نه کوي دوی خو کار د 3-4 ورځې کېږي چې کار یې بند کړی ده تیږې راځي که نه هلته ماشین هم وکړي هلته ډمپر هم وکړي هلته چې څو کار کوي هغه هم ډارېږي ځکه چې هلته ودرېږي هلته بیا ډار هلته ده دلته خو معتادي خوا لرې ولاړ وي ډار مار نشته ده هلته چې ودرېږي بیا ډېر سړی ډارېږي ځکه چې دا ځان په هر سړي باندې ګران ده بس بیا سړی ویرېږي کار نشي کوی نو ماشینکاران هم تښتېدلي دي وینې ماشینونه هلته یې درولي دي د الله
په تمه دي چې دا وریحاله غلي سي کېدای سي کار وکړي او د غټې غټې تیږې دلته کېدي بس بیا انشاءالله مشکل نشته که کومه وړه تیږه راځي ګوره تاسې وینئ چې همغه خواته نښلي سړک ته نه راځي او یا اوس غټې کمرونه دي چې راسي هغه نو بیا مخه نشته دلته چې ګورو احتیاطي سړک دی دغه سړک په امن کې و چې کله به دا غر راوښوېده بالکل دا سړک په امن کې و بالکل دا سړک په امن دا سړک خو ډېر ښه ښکلی سړک و هېڅ مشکل یې خلکو ته نه و جوړ کړي هلته کته پل و پل یې هم وړی د اوبو اوس بس کاکا د دې بدیل لاره هم شته دی اخواته موږ چې کومه لاره پخوا موجوده اوس پې کار هم شروع شوی دی موټر اوس د هغې نه استفاده کوي که نه د لتبند سړک چې کوم یو دی و بالکل یې کوي خو دا داسې یو لاره ده چې دا مثلا تر سروبي پورې په 40 دقیقو 50 دقیقو کې به رسېږي په هغه لاره کې به فکس په 2 ساعتو 2.5 ساعتو کې به رسېږي خدای دې وکړي چې دا مشکلات هم حل شي ډېره مننه خوشحاله اوسې کاکا الله دې عزت وکړه باران هم دی الله دې خوشحاله لره چې بیا هم خپل وخت دې موږ ته راکړه درنو لیدونکو تاسې د کاکا خبرې واورېدلې کله چې هم موږ دلته راتلو نو دغه ساحه کې په دغه سیمه کې یو ځل بیا هم غر راوښوېد وړاندې له دې چې موږ خپرونه پیل کړو دغه سړک راغی او راوښوېد د خپرونې په جریان کې هم هغه هیوادوال چې موږ اوس د یاد چینل څخه ګوري یا د یاد رسنۍ څخه ګوري هغوی څخه مو هیله دا ده چې ډېر احتیاط وکړي هغه څوک چې ډېر ضرور کارونه لري په کابل کې هغه د لتبند له لارې څخه استفاده وکړي ځکه دغه لاره د اطمینان وړ نه ده اوس هم چې کله موږ دلته راتللو نو د ترافیکو له لوري هم موږ ته وویل شو چې تاسې احتیاط ډېر کوئ ځکه سیند ورو په ورو باندې د زیاتېدو په حال کې دی او کیدای شي دا د سیند سطحه نوره هم را لوړه شي ځکه دغه سړک اوس له منځه تللی دی او تاسې کتلی شئ ډېر په قوي شکل باندې او ډېر په شدت سره د سیند سطحه د رالوړېدو په حال کې ده درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست تاسې کتلی شئ زموږ دغه دوه هېوادوال په همدغه لاره باندې بیرته را روان دي له دوی سره به خبرې کومه چې دومره خطرناکه لاره او تاسې په دې لاره باندې راتګ ویره ډار نشته دی نو ډار خو له الله نه ده هغه څه چې قسمت او نصیب کې هغه به ستړی مه شې ته وروره ښه یې که راځي داسې ښه ده په خیر یې شکر ژوند په خیر تېرېږي الحمدلله دلته څه شی کوو په دې بد حالت کې چې دا غر راښویږي همیشه چې ګورو دا غر راشکېږي بیا هم تاسې په دې لاره باندې راځئ دونه ډاډه ولا وروره څه وکړم دغه مې وطن ده او بل غریبي ده غریبۍ د وجې نه په دغه لاره باندې ځو راځو لاره بله نشته ده د څه موږ شي کار کوي زه د دې معدن کې خپله سنکشي کوم په همدې هغه کې کرش ماشین و کې په همدې کرش ماشین کې سنکشي کوم څومره وخت کېږي دا لاره بنده ده ګورو اوس هم موټر بعضې راځي خو تیږې هم راښویږي دي بیا هم را روان دي ترافیک څوک نشته چې دې ته لارښوونه وکړي چې مه راځئ ولا وروره نور ټول سرګردانه کړي دي هم ترافیک او هم منګه د پیدامې نه پر دا ټول دغه موټر چې کوم ویني چې دا را روان دي دوی ته موږ شل پیرې ویلې چې مه راځئ اوس تاسو په خپله دا تیږې ولیدې چې راوشکې دي او د الله امر ده چې راشکېږي او تیږې د بارانونه دي راشکېږي څومره چې درنو لیدونکو دوی ته اشارې کوو غږ خو نه اورېدل کېږي ځکه سیلاب دی او اوبه ډېرې دي غږ نه اورېدل کېږي هلته څومره چې ورته اشارې کوو بیا هم دوی راځي او همیشه خطر کې دي اخته دي نو بس بلې لارې نورې نشته ده دلته که څنګه اخواته چې وګورو لتبند د دې خوا نه موږ د کاپیسا لارې کولی شو چې تګ راتګ وکړي زموږ هغه هېوادوال چې ضرور کارونه لري دوی ته دغه لارې نه دي ورښودل شوي که دوی قصدن دغه کار کوي راځي ولا بلد دی ښه بلد دی چې ښه یې وینو بس پرې راځي ورته هلته ودرېږو نفر کارمندان ورته ولاړ چې ځه څوک جنازه بانه کې څوک یو بانه کې څوک بله بانه کې پرې راخوشي سي هلته تیږې ووهي وی حکومت د موږ بخساز نه کوي حکومت به څه تا بخساز وکړي چې ښه وینې غرش کېدلی ده پرې مه راځه که نه مه راځه په هغه چې په کاپیسا باندې راځه خو 1000 روپۍ مصرف به دې ډېر وسي هغه ژوند خو به آی زندهباد ابل بیګا بله شپه 3-4 موټره تیږو ووهل همدلته پکې ځوانان اوبو ویوړل شهیدان سول پکې نو وروره ګوله دوی ښه ویني دا هر څه په خپلو سترګو باندې بیا هم پرې راځي خدای دې وکړي چې زموږ هېوادوال چې دغه لارو نه تګ راتګ کوي هغه دا موضوعات ټول په نظر کې ونیسي یوازې دا نه ده چې یوازې د دوی ژوند دلته په خطر کې دی
کورنۍ د غم په ټغر کینی هغوی ته ستونزې پیدا کیږي. شاید ډېری داسې کورنۍ غړي چې په دې لاره باندې تګ راتګ کوي چې هغه د کورونو سرپرښتان وي. خدای مه کړه که دغه حادثو کې یا دغه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړي، یو کور تباه کېږي دې سره نو بسته فامیلونه تباه شوي دي دلته. ولې چې یو سړی مړ شو هغې پسې 8 نفره نور فامیل ده، خو هغه هم تباه سو. ولې سوچ نه کوي، ولې فکر نه کوي؟ خیر ده نه دی راځي، باران د په هغه لار دی لاړ چې ډېر خطر وي. بیا ولا دوی هم خپل کوشش کوي، که به شپه وي که ورځ که فایدامه یې که دا نور معدنونه ولئ که دا نور ټول پکې کوشش کې لګیا دي تر موږه پورې. تاسې دا تیږې دې لپاره لرې کوئ چې دغه لاره صفا شي او که نه دلته هم قرارداد د څه لپاره کړی دی؟ نه چې لاره صفا شي، قراردادونه خو ډېر معدنونه دي، ډېر معدنونه دي. موږ کولی چې نور جن استفاده وکړو، خو افغانستان کې چې څونه خواري کوي هم به زوبلېږي هم به افغانستان جوړېږي. خدای ستاسې په لاسونو باندې برکت کړي. واقعیت هم تاسې همدا زحمت تېروئ او دغه لاره چې اوس بنده ده په دې کې تاسې کار کوي، خدای تعالی دې تاسې ته د دې اجر درکړي. امین کې خیر وسي مهرباني. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه درنو لیدونکو، تاسې زموږ دغه ورور خبرې واورېدلې چې دغه معدن کې کار کوي او فعلا هم له دغه ساحې نه راغی، ځکه دلته دوی د اوسېدو ځایونه هم دي او بل دا چې ماشینونه دي د هغوی ساتنه به هم کوي او د دې ترڅنګ چې کار کوي یو څه حلاله روزي هم ګټي او بل دا چې زموږ هیوادوالو ته هم د دغه لارې د خلاصېدو لپاره هڅې کوي. درنو لیدونکو تاسو تصاویر ګورئ، بیا هم له تاسو سره وي. څنګه چې تاسو ګورئ دغه سیمه د ډاډ وړ نه ده. موږ مجبور یو چې خپلې خپرونې ته د پای ټکی ږدو، خو بیا هم یو ځل درته یادونه کوم چې له دغه سړک څخه د استفادې لپاره تګ راتګ لپاره ګټه مه اخلئ او بدیلې لارې چې موږ د لطبن لاره لرو له تاسو څخه مو هیله دا ده چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو څخه لپاره د همغو لارو څخه استفاده وکړئ. تر بیا مو الله مل شه.